ډېر خوندور حدیث دی او ډېر د یېرې حدیث هم دی. دا حدیث چې دې واورېدو د زړه په غوږونو باندې نو د الله نه به دې ډېر زیات امیدونه پیدا شي او د الله نه به ډېر سخت وویرېږي. دا حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده. هغه وی ان الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. الله چې کله دا رحمت پیدا کو نو 100 برخې رحمت پیدا کړي. رحمت الله څو برخې پیدا کړي؟ 100 برخې الله پیدا کړي. فأمسك عنده 99 رحمة. نو یو کم 100 برخې رحمت د ځان سره ایثار کو، یو کم 100 حصې د ځان سره پاتې کو. وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. او په دې ټول مخلوق کې د الله چې دی په دوی کې یوه برخه رحمت را لېږلی. په نورو روایتونو کې ورسره دا وضاحت راځي چې دغه یو حصه برخه ده د رحمت د تاسو چې کم اینئ د دې مخلوق په زړونو کې. دا مور چې په دې بچي څومره مینه ده، سوچ وکړئ سړی ورته حیران شي دغه مینې ته. دا ګوره هغه یوه برخه رحمت دی. پلار په زوی څومره مین دی، ښځه خاوند په یو بل څومره مین دی، استاد شاګرد سره څومره مینه کوي، شاګرد د استاد سره څومره مینه کوي، تر دې چې دا زناور چې د خپلو بچو سره مینه کوي او بچي د مور سره مینه کوي. په دې زناورو کې د ټول هر څه په هغه یو برخه رحمت کې دي. یعنې ټول مخلوق د رحمت چې راجمع کړي او شفقت چې راجمع کړي دا هغه یو برخه رحمت دی. نورو حدیثونو کې سره دا وضاحت راځي چې دا یو کم 100 برخې ولې ځان سره پاتې کړو، ولې دا یو کم 100 برخې الله ځان سره پرېښودې. نو هغه روایت کې ورسره راځي وایي دی د قیامت ورځې دپاره پرېښودي. دا یو کم 100 برخې رحمت الله د قیامت دپاره پرېښودی دی. قیامت په ورځ به الله په خپلو بندګانو باندې شفقت کوي. ځکه دې حدیث کې ورسره دا دي ګوره فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. وی که چېرته کافر ته صحیح پته ولګېدی د هغه رحمت او شفقت کوم چې د الله سره دی نو دی به د جنت نه امیده نه شي. د کافر به معجزه هم جنت ته ځم. خیال کوئ دې الفاظو ته ګوره. که چېرته کافر ته پته ولګېدی صحیح د هغه رحمت چې کوم د الله سره دی نو کافر به هم د جنت امید ساتي. اوس تاسو سوچ وکړئ چې یو کم 100 برخې رحمت الله پرېښودی قیامت ته. دغه یو برخه باندې تاسو د دنیا کې سوچ وکړئ که نه. مور او د بچي د محبت ته وګوره، د پلار او د زوی محبت ته وګوره. دا هغه یو برخه رحمت دی. نو چې یو کم 100 برخې رحمت وي د قیامت په ورځ به د الله څه ناشنا رحمتونه او شفقتونه یې په دې مؤمنانو موحدینو بندګانو باندې. او ځکه سلفونه داسې واقعات نقل دي، ډېرې داسې واقعي او اقوال ترې نقل دي دې باب کې چې د قیامت په ورځ حساب کوونکی هغه څوک دی؟ الله دی. نو بعضو پکې دا ویلي دي وایي که پلار را سره حساب کولی د قیامت په ورځ نو یره پکې شته، خو چې الله را سره حساب کوي نو ښه امید ترې ساتم. یعنې پلار د زوی سره چې حساب کتاب کوي سختي به کوي که اسانتیا به کوي؟ اسانتیا کوي. مور چې د بچي سره حساب کوي اسانتیا که سختي؟ نو هغه رب چې د سره حساب کتاب کوي چې هغه پرېښود دی یو کم 100 برخې رحمت دی دغې دپاره، هغه به څنګه حساب وي؟ او حدیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله په دې خپل بنده باندې د دغې نه زیات مین دی څومره چې یو مور په بچي باندې مینه. نو مور په بچي څومره مینه؟ د دې نه زیات
الله په خپل بنده مین دی. بعض یو روایت کې داسې راځي او د عوامو کې مشهور دی د اویا میندو نه زیاته مینه الله کوي د بنده سره، او دغه حدیث سند داسې مضبوط سند نه دی. صحیح خبره دا ده چې حدیث کې عامه خبر راغلی ده، الله د بنده سره چې څومره مینه کوي د هغې مینه نه زیاته ده کومه مینه چې یو مور د خپل بچي سره کوي. اوس دا قسمه خبرې چې سړی واوري نو د سړي په زړه کې هغه امیدونه ډېر پیدا شي چې دومره مهربانه رب دی که کافر ته د هغه د رحمت پته ولګېده کافر ته، نو کافر به هم د جنت امید ساتي. زه به تاسو ته بعض نصوص نور ذکر کړم چې د هغې سره امیدونه به زموږ ډېر شي انشاءالله. او په عرش باندې یو مهربانه رب دی، زموږ د هغه نه د پوره پوره امید دی باذن الله چې هغه به زموږ سره د رحم او د کرم معامله کوي او زموږ د کوتاهیانې او زموږ د ګناهونه دا به موږ ته بخي. قرآن کې ګوره قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم، ووایه پیغمبره زما هغه بندګانو ته چې ځانونو سره زیاتې کړی دی په ګناهونو کولو سره، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه امیده کېږي، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله دا ټول ګناهونه بخي. څومره د خوشحالۍ آیت، الله دا ټول ګناهونه بخي. حدیث ګوره واوره په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، چا چې د دې خبرې ګوی ورکړه چې د عبادت حقدار یې یوازې الله دی، څوک شریک ورسره نشته. دا حدیثونه زه ټولو ته دا وایم، کتونکو اورېدونکو حاضرینو ته، که دا نصوص آیتونه او حدیثونه د تاسو د زړه په غوږونو واورېدو که نه، نو ډېر زیات امیدونه به هم د الله نه پیدا شي. بس خلک نا امیده شوي دي، دا غلطه خبره ده، د الله نه به امیدونه هم ساتي. او ما تېر شوي درس کې دا خبره کړې وه تاسو ته که یاد وي چې زموږ د بعضو مولیانو کې هم دا مسله ده چې صرف د یرې جانب بیانوي او یره غالبه کړي په امید باندې، او دا اوریدونکي او عوام صرف یری بس. صحیح شو دغه جانب بیان که ورسره دا جانب هم بیان که. و دې حدیث کې ګوره چا چې دغې خبرې ګوی ورکړه وان محمدا عبده ورسوله، او ګوی ورکړه د دې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله څه دی؟ بنده دی او رسول دی. وان عیسی عبد الله ورسوله، درېیمه خبره ده چې عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول دی. وکلمته القاها الى مریم وروح من، په کلمه د کون سره الله پیدا کړی دی، او هغه روح ده او هغه روح چې الله چاته اچولی وه؟ مریم ته. څلورمه خبره څه ده؟ والجنة حق، او د دې خبرې ګوی کوي چې جنت حق دی، والنار حق، او جهنم حق دی. دې حدیث ته غوږ کېږدئ، د دې خبرو ګوی خو موږ ټول ورکوو الحمدلله. الله یې کې یوازې دی، بندګي د هغه حق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی، عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول دی، په کلمه د کون سره پیدا دی، د هغه روح نه پیدا دی چې اچولی شوی و مریم ته. جنت حق دی، جهنم حق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادخله الله الجنه، الله به دا سړی جنت ته ننباسي، او دې ته غوږ کېږده علی ما کان من العمل، چې هر شی کړي او الله به یې جنت ته بوځي. چې څوک د دې خبرې ګوی کوي ادخله الله الجنه، الله به جنت ته ننباسي علی ما کان من العمل، هر څه عمل یې چې کړی. دا څنګه حدیث دی؟ انسان د امید سم ډېر کړي، او هم په دې امیدونو باندې دا ژوند روان دی. والله موږ دې قسمه خبرو ته سوچ وکړو دا زړه مو خوشحاله شي.